بس اسانه شوه دغه جي سي سي بوای ترڅو چې د حسین علیه السلام په قاتلونو ملعنت نه سوالې زدي اهل سنت مذهب نه قبلو مش وکس خبره پاتې ده نه صبر دا دی اوس دا باندې در بند کړم وکس څوک حضرت بیبي فاطمه حق چا خړلې هغه باندې لعنت نستوي چا ز خلافت حق نستوي هغه باندې نستوي وغه تم دوستانو واوري امام حسین علیه السلام چې چا خط ورته لګلې چا بیعت ورسره کړی او چا اجازه ورکړې واخو ونیسه نو ډاکټر ته پرت منه وستي دا دروغ او دوکه مسلمانانو ته ورخیم امام حسین علیه السلام ته چې چا خط لګلې چا بیعت ورسره کړی چا ورغختلې دا چا ظلم ورسره کړی چا په شهادت رسولې چا خیانت او دوکه ورسره کړی که هر څوک یا الله په دنیا او په آخرت کې لعنتونه ور باندې ووروه امين ایسه وجدي تم وای چې تم غیبا لعنت وکړه دي تم وای قادسه ها اوس جی سی سیب ته وایم جی سی اوس لما سره وایي چې حسین علیه السلام ته چا خطونه ورلېږلي په غودي لعنت وي وایه اوس درته وایم هغه چا د اهل بیت سره جګړه کړې وي باندې عمل نه دي چا چې خطونه ورته لېږلي دي حسین علیه السلام ته په غودي لعنت وي وایه اوس درته وایم چا څه دوکه ورسره کړې وي د ما جواب راکړه او د ټاس پیداواره د ما جواب راکړه چا چې خطونه ورلېږلي په غودي لعنت وي وایه کله چې ته خبرې کنزل تر بیا یې کنه ما ته وایي دا تاسو فتوا د تاسو په مذهب کې خو دی ویلي بده کې ودی الله بنده یتا امام فتوا په دې ور کړی ده چې کڅوک له جواب راغلی د خلل ده کنه دنیا ګوري ما جواب سین راکې دلته تقیه نه چلیږي وایي چې چا خطونه تر لګری په غودي لعنت وي وایي چا چې دوکه کړی وي هغه باندې لعنت وي چا چې ظلم کړی وي هغه باندې لعنت وي دسی وایي چا چې خطونه تر لګری په غودي لعنت وي دیگه زوز درته یم کنه پر کوشن ای لعنت یانو یزید نه مقدار جوړ کړل لعنت دی پتاسي مجوسیانو وی یا اهل بیت دښمنان واس یا اهل بیت دښمنان یاس دی اهل بیت کو جامع کې ټول مجوسیان را یو ځای سوي اساسي په تاریخ ته ز صدر ته يم تڅرا ته وایي خاتون تاسو لګلی وی لعنت ور باندې نه وایي ورته چې خاتون ورته لګلی په غودي لعنت وی سره زرکو مایک د خلاص کې جی سی سے بي وای خبره کو تاسي مایک نه بندا ما بندا ځان سړی بځي جوړ کا ولی لعنت ور باندې نه وای وای چا خاتون ورته لګلی په غودي لعنت وی خبره بس ما جواب خبره یو منټ تاسي حسین علی السلام ته خاتون را لګلی په غودي لعنت وی یو منټ ما زه دا خبره کوم اوس ما ته چې جواب نه راکړی وی تړه والله چې جواب نه راکړی کوي خبر مسلمانانو غږ مده ځکه خاتون شیو ورته لګلی بیعت شیو ورسره کړی خیانت شیو ورسره کړی دوکه شیو ورسره کړی ورغختلې شیو ده دلته بیا راځي په اوایي کسانو ما خو درته وویل چې هر چا یو خبره د حسین علی السلام په شهادت کې کړی وي ظلم په یو خبره ورسره کړی په غودي لعنت وي اوس ما سره وایي چې چا خاتون ورته لګلی په غودي لعنت وي مایک بنواله مایک ما بندا ظاهري ورته هم زدار د مایک بنکو بس د زم رانه جواب راکړ بلې خاطر نه جواب راکړ زادي معنا نه تخکارس ولې وایي چې چا خاتون ورته لګلی په غودي راشه مسلمانې کې مو ما غناو کې بیا بګانی مو نه سر دغه امام حسین علی السلام ته چا خاتون را لګلی وایي په غودي لعنت وي کریزه ما خبره پرې دی کنه مې پرې دی ودا یز مسلمانانو درته معلوم سو کنه درته معلوم بالکل بس هي شو خبره داسې به مو دنیا تخکاره کوه مسیح حسین علی السلام دښمنان واس یاس دی په الله قسم دی اهلی په ورځ د قیامت پر الله په مخ کې د حسین علی السلام په مخ کې بدر تویم چې د اهل بیت دښمنانو په جانم کې مثال ده کمی د حسین علی السلام په مخ کې دا आवाज درونه کړل زب بیا د حسین علی السلام بچای نه یم نعره تکبیر الله اکبر आवाज را نه کری صاحب کله چې واقع کربلا کې ده کنه او د امام حسین علیه السلام سره صرف 72 کسان ویلي او د نور اصحابانو اولادونه اصحابانو غټم کې موجود وو نور هغه اولادونه موجود هغه ویلي نو ورسره لاړه ها دغه 72 کسان چې ورسره ودا څوک دا 72 کې د میجورټي هغه د خپل اهل او عیال وګڼه خپل کور ولایو دا څوک زیاده تر ټول 72 غندي خبره نه متفقه دا څوک وایي دا ټول اهل بیت خودم رنو ټول نو هغه سم مرګلی او اصحابانو هغه اکثر زیات خپل ته خو به ورسره نو څوک ته خو به ورسره نو کوو
پوه نه شوم کری صاحب. بل دغه او یا کسان چې ورسره و صحابه او د صحابه او اولادونه او اصحاب وکنه زه اندازه ته یم کنه زیاده تر دې سکور ولو اصحاب اور سره خو د کوم د غړ غړ اصحابانو د غوي اولادونه هغه په خلاف ویلاړ اوس زه ته اگزامپل درګم کنه اوس عمر صاد چا زویو یو خبره د میکله حقیقت در تخکاره کړل دا حقیقت به بیا سره قبلوي او که اسی دی خبرو دی پاره راغللی نه بیا څه ته ماته حقیقت ښکاره کی کنه خطر ماته کتابونه حواله ما راغا کنه دوی کتابو کې ډیر زیات ایډیټینګ شوی ته ماته صرف خپل علم نه ماته تا کتابونو کې به ایډیټینګ نه سوی یاره زه قرآن بعد نهج البلاغه بس زه دا کتابونه نهج البلاغه نور کتابونه یو کتاب نیمه بیا نور نه مانی تر نهج البلاغه دی قوي معتبر کتابونه سدي تاریخ کتابونه دي هغه بیا مانی بمحدثین دي لو مراجع دي او ویل نه منم خطا ما ما کوېشن دی بل درو یو لګنه جواب دی نه راو امام حسین علیه السلام سره ولس کسان او یا اتلس کسان 18 او 17 د اهل بیت ورسره صحیح ته په دې اتلسو کسانو کې سي اهل بیتو او عمر علیه السلام پیژني چې ورسره او بالکل والله یا به بندوي نن د لایف او یا بلدی مرموی درنوزي که خدای کوي ابو بکر علیه السلام پیژني او بالکل نوم یې ورته د 72 کسانو کې شته ابو بکر اهل بیت دي که اهل بیت نه دي ابو بکر اهل بیت څوک دي اهل بیت دي څوک دي دوره ډیټیل کما سره نوم کری صاحب هم تاسو تاسو لیکو دا دواړه د حسین علی السلام ورونه دي عمر او عثمان او ابو بکر بالکل دي خبره پوره صحیح دا دی علی رضی الله زمن دي او د حسین علی السلام ورونه دي صحیح او دا نور چې څومره مسلمانان ورسره دي دا ټول دي صحابه او اولادونه دي او اصحاب دي حسین علیه السلام دي صحیح دا وسوګور لاندې هغه یو کس لیکلی دی وای عمر لعنت الله په اهل بیت لعنت ویل دی وګوره یا دا پرې دا ونه دا اوس دا بالکل مسلمانانو ته وګوري دا خلق اهل بیت منون کې نه دي داخله دا دروغ درته وایي چې موږ اهل بیت منو دا اهل بیت دا یو فساد جوړوي دوی ته سوچ ما کوي ګان په دې شهید ټول کورم خراب کړل اوس وګس دغه او یا کسان په بعضی تاریخ کتابونو کې 2.5 کسان یا 200 نه پورته کسان راغلي دي چې حسین علیه السلام سره او بالکل اولادونه او دا ټول دي صحابه او زامنو دي حسین علیه السلام ملګری او اصحابو یو پکې یا نسته ولی په دې 2 او یا کسانو کې یو شی ولی نسته ورسره دا اعتراض هم په تاسو باید وکړو ولی وکړه کړه متوجه امام حسین علیه السلام ته چا خطونه را لېږل شیو صحیح بالکل نغه شاو کې زو شاده تخیم کنه حبیب ابن مظاهر شاو کنه لازم ده شل زر شیو د تا کتابه چې حسین علیه السلام ته خطونه را ولېږل او څلر وستو زرو کسانو له حسین علیه السلام سره بیعت وکړل له مسلم ابن عقیل سره او بالکل دی خبره پوره صحیح ده دغه مسلم ابن عقیل سره څلر وستو زرو کسانو بیعت وکړل دا چې حسین علیه السلام ته خطونه را لېږل چې حسین علیه السلام ورغوښتل چې حسین علیه السلام ته بیعت ورسره کړی او وعده ورسره کړی وي دغه کې یو کس ولی حسین علیه السلام ته رانغلل او دفاع یې ونه کړه دا 2 او یا کسان خو د ما اهل سنت والجماعت والحمدلله یوم پکې شهید کری صاحب د کې 2-3 کسان خراغلل کنه حبیب ابن مظاهر شو یو 2 کسان نور ورسره او دا خراغلل کنه کربلا میدان ته کربلا میدان ته څوک راغلل حبیب ابن مظاهر کنوم دی اوریدلې وی 72 شهداو کې اواز دا ما ته وخت کوم کتاب ویلی دي سدا شیو دا شاو امام علیه السلام صحابي وو د راته خودل زه د خپل اهل سنت والجماعت لدی دین درزم دي تاسو د کمپنی ته درزم کړي خو نه کتاب حواله خما سره نشته خدوره ما ته راځم او ته د خبرې وکړي داخله مستفید سي امام حسین علیه السلام شیو وغوښتل او بیا دلته یو عجیبه خبره کې چې د نور مسلمانان چیرته نور مسلمانانو دا فکر نه وکړي چې شایبه دومره خائنین ني چې رسول الله اهل بیت سره خیانت وکړي
خاص اوس امام صبر صحیح شو کاری صاحب هغه خبره نه بس ورسېدم کنه ما کوم یو دقیقه دا خبره دي کې یو څه دزو خدلته داخله خو بيد دي نه پوهېږم په دې کې داخله دلته بيد دي اهل سنت والجماعت صحابه او اولادونه سي مکه او مدینه او شاوخوا کې وو ته پوهېږي چې عبد الله ابن عباس ورته زړل حسین علیه السلام ته سیمازه دې شیو دي تعالی پلار سره خیانت کړی د مزه دی حسین علیه السلام خپل ورور محمد ابن الحنفیه دی علی رضی الله زوی هغه ورته زړل چې اے حسین مزه دی خدای خاطر وکړه د کوفی شیه دی علی رضی الله قاتلان دي دی حسین علیه السلام قاتلان دي خائنینو باندې باور مکوه عبد الله ابن عمر ورته زړل په مکه مکرمه کې چې اے حسین دی خدای خاطر وکړه خائنینو ته مزه عبد الله ابن زبیر د مکه موالیو د مکه ټول حکومت د پلاس کې وای راځه د مکه حکومت ته وکړه موږ بل تاسو سره بیعت وکړو خو د خائنینو ته ورځه حسین علی السلام ویل سینا زمن روانه ما ته څلور وستو زرو کسانو خطونه را لګیږي او الته لماسره څلور 15 وستو زرو کسانو بیعت کړی لیکن صحابه و دا فکر نو کړی چې دا به هغه خائنینو چې حسین علیه السلام دی وینو ترګي وي کچېری دا خبر وای په خدای مې دی قسم زوندې به خړلې و دا خلق زوندې به خړلې و دا خلق خو هغه دومره دا خلق داس نیو بل لسدا به دومره خائنین اوس راځي تا کتابونو د کتابونو دا خبره در سره کوم لبي زای دا خبره در سره نه کوم کتاب نه دا خبره در سره کوم چې امام حسین علیه السلام شهید کړي هو یو دقیقه یو څه علمي خبري به وکړو چې د مسلمانانو ټول په دې باندې پوهه سي د سی بي زای دا سی بي زای خبري بنه کو او کنه خبره مکه یو بل ته ورکو څه ما کوم خبرې زړګي هغه مو خیا وکړو کنه مننه تاریخ الكوفه دوستانو دا لایو در سره خوندور کوي بیا د باس په جریان کې لایو د خطر نسی کوشش کوي اخلاص در سره وکړي بابي لایو خوندور کوي تذکرینم تر اوسه 3 منټه نه تر عجيبه خبره دا د سي دلته یو مکتبین اجازه نه راکړي زه یو دقیقه صبر وکړم یو دقیقه الله دې وکړي چې دا کتاب ما ته راخلاص خلاصيږي خیر زه بل مکتبې ته بلاړ شم دا نن کاری صاحب زه شاه صاحب ته आवाज وکم کې دې شغه سره موجود نه دا تاریخ الكوفه په دې تاریخ الكوفه کې دا روایت راځي واغلب اهلها شيعه دا تاریخ الكوفه وګوره اول جلد یوصل وختمه صفحه ده تاریخ الكوفه دې اول جلد تو دې ور بیا ټرای ور باندې وکړم جزء اول یو دقیقه دا خبره ده ما دام نظر نشأة المدينة العربية تاريخ الكوفة دي په یو مکتبه کې راځي هغه ماته نه خلاصي دا کتاب په دې ټولو کتابخانو کې دا نسته دا تاریخ الكوفة دي اول جلد د تاریخ د کوفي سي ده د دې په دې اول جلد وڅلو ختمه صفحه کې دا د غیري صورت وای اعلام الوراء دا کتاب دی وسو ګرځو استاد دا خیمه امام حسین علیه السلام سوی مسلم ابن عقیل ورتوای اعلام الوراء دا تا کتاب د دې درته وخیم دا به ان شاء الله دلته ماته د مکتبه کې خلاص او دا خلاص ول اعلام الوراء باعلام الهدى دې کتاب څومره صفحه ده 440 صفحه ده خلاص نن دا ګرځا سره تدقیق یو د صبر وکړه دا کتاب راوړي یو د کتاب نه راوړي بل می ها وسوګره دې ما د خلاص قبل کوم قرسي اوبشن لګواچو نشته ما مخکې دوه اوبشن واچو کری سره ډېر ټایم در سره واخستو پروا نه کوي خو ته حقیقت پسې ګرځېږي نه ما نه تا ټایم ځای نشي کنه پروا نه کوي زنه زم دي پاره مې ما ټیم ځای سي نه ما دې دا کیمرا غټه دا دې تا کتاب ده اعلام الوراء باعلام الهدى الشيخ طبرسي دا جو تلوي محدث ده دي اول جلد فاسور تو وګوره 440 صفحه ده
دا د چا خبر دلته روانه ده؟ کربلا ده. په کربلا کې د حسین فلما بلغ الحسین صلوات الله علیه قتل رسوله، کله چې دته دا خبر را ورسېدل د مسلم ابن عقیل د شهادت، په دې ځای کې راځه ثم اخرج الى الناس كتابا فيه، امام حسین علیه السلام یو کتاب خلق ورته راویستل، هغه کتاب مسلم ابن عقیل ورته رالیږلی. اما بعد فقد اتانا خبر فظيع قتل مسلم وعقيل وهاني، وسوګوره په دې خط کې څو ورته لیکلي و چې وقد خذلنا شيعتنا، په خپلو سترګو ورته وګوره، وقد خذلنا شيعتنا اول کتاب دی. ولې نه دي ورسره لیکلي چې وقد خذلنا اصحاب يزيد، وقد خذلنا اصحاب معاويه، وقد خذلنا يو دقيقه قربان نساء. الملحمة الحسينية پروانه کې یو لحظه بلی د غسی د صور توای د کتابونه چې تاسو مکتبي باندې د زړه وکړم. دا کتاب د دیتا د اغه امام کتاب د کدا نه منینو ته شای نه یې. الملحمة الحسينية استاذ مرتضى مطهري، ما يكذبن كلاوازي قدور ده، استاذ مرتضى مطهري جزء الثالث، دي جزء الثالث دريم جلده، دي كتاب ده سمخ كي زوبسي ام دا كتاب ده قور بيو دوايس ده مشتيكر ده الملحمة الحسينية استاذ مرتضى مطهري السيد محمد صادق الحسيني جزء الثالث. دي كتاب سوكا رازو ترسو پوری دي صفحي تلارسو، الله جل وعلا دي حوصله موږ ته راکړي ترسو تر یو ځای پوری ورسیږو، ترسو تر یو ځای پوری ورسیږو. شپږویس یو دقیقه 9 یو دقیقه دریم جلد دي دریم جلد د صفحې ته وګوره، دا راغلو په خیر لیک ویلي گزاره را سره وکړه. وګورئ مسلمانانو، دا درته معلومیږي کنه معلومیږي؟ هو قاری صاحب ښکاري. وګوره 4 صفحه ده. ان الامام الحسين ګوره استاد مرتضى مطهري سیب دی وایي، سم ورته وګسه. دریم جلد 4 صفحه. ان الامام الحسين عليه السلام، امام حسين عليه السلام لم يقتل على يد اليهود، يهود پلاس نه د وزلې شهید سوی، او النصارى ندي نصاراو، او المجوس ندي مجوسيانو دي زيتو ګور، او مشركي العرب ندي مشركانو پلاس، ولا حتى على يد اهل الرده منهم، او ندي مرتدو پلاس، بل انه قتل، بلکې دی شهید سو بايدي المسلمين پلاس دي مسلمانانو، بل وحتى على يد اصحاب ابيه، دي پلار دي شایو دي حسین علیہ السلام پلار سو دي زړه سره جی سی سي دي حسین علیہ السلام پلار سو کو د امام مایک بار میوټ کوي ځکه د جواب غند لګي ټایم دي حسین علیہ السلام پلار څه نیمېدو؟ امام علي علیہ السلام وای دي چا دي پلار پلاسونو شهید سو، بل وحتى على يد اصحاب ابيه، دي پلار دي صحابه یعنی دي پلار دي شایو پلاس. وسو ګوره ولم يكن قتلة من أهل الشام، دي قاتلان دي شام خلق نو، بل كانوا من أهل الكوفة، دي كوفي خلقوا. وز دي كوفي خلق سوكو دا يد وساتب دغ كتاب تزبيرتا، بل كانوا من أهل الكوفة، دي كوم زايو دي كوفيو، دا دي كوفي خلق سوكو مسلمانانو. يو دقيقة دا دي كوفي خلق سوكو، الله دي تاسو تأجر دركي. أم دغ كتاب الملحمة الحسينية دي أول جلد، الملحمة الحسينية دي أول جلد. وګوره دلته راځو دا کتاب یې درته ښکاره کړم. الملحمة الحسينية دي أول جلد، أول جلد دي يوصلوا 9 صفحة راځو 9 صفحة يوصلوا مثال دي أواصر الشور رازي مسلمانانو وګسي دي تاله دي اواسر شور راځي. اوس وګوره
دې ځای ته ښه راته متوجه سه. دا د تا استاد مرتضی مطهري صاحب ده، د شیعو کې ډېر معتبر سړی ده، ډېر معتبر. قاری صاحب आवाज مو درېدی په بخښنې سره. تاسو را سره اسلام سره आवाज مسته که نسته؟ قاری صاحب اوس ودرېده، اوس بیرته صحیح شو، مهرباني. تاسو وګورئ دلته ویل چې د حسین علیه السلام قاتلین څوک من اهل الكوفه. معلومیږي درته په دې لاندې ځای کې هو قاری صاحب ښکاري من اهل الكوفه، او دا د علي رضی الله عنه د صحابه په لاس په شهادت ورسېدل. اوس راځو د دې کتاب اول جلد 109 صفحې ته ورته متوجه سه. څومره صفحه ده مسلمانانو؟ ولا ريب في أن أهل الكوفة كانوا من شيعة علي ابن أبي طالب. معلوميك دي سلسلة ما يقدي وسط نسبة. ولا ريب هيت شك نستا في أن أهل الكوفة دي كوفي خلق كانوا من شيعة علي ابن أبي طالب. دلتواي من شيعة علي ابن أبي طالب، كويس من شيعة يزيد، كويس من شيعة معاوية، شاتواي. وأن الذين قتلوا الامام الحسين. وان الذين اغكسانوا سي امام حسين عليه السلام شهيد کړي دا مسلمانانو تاسو وایستو هم څوک شیعه، هم شیعه. دا ټول کتابونه همدغه ځای ته یوسو ګوره، همدغه کتاب چې ما مخکې د ښکارا کړل چې وقد خذلنا شيعتنا. موږ وایي ذلیله کړلو. چا ذلیله کړلو؟ شیعه وایي ذلیله کړلو. همدغه شان که ته غواړې چې نور کتابونه دې پسې درته ښکاره کړم. ته موال ویل کتابونه کنه زه دا کتابونه نه دي صحیح، دا ټول اوس ما خبره ته غوږ واچا کنه به جواب راکړه. ته چې دا مله دا عقیده ده چې امام حسین سلام کوم شهادت دی هغه یزید نه دی کړی. یا عمر سعد څوک و؟ عمر سعد هغه تابعی ده. ابي وقاص وای دی کنه ده. او د یزید فوج څخه سلار مغه و کنه. یا نو د ابو عبید الله ابن زیاد بلکې عمرو بن سعد هغه د حسین علیه السلام په حالت باندې خفاسوي زړلی دي. او عمرو بن سعد هغه په هغه کسانو کې نه د سي حمله ور باندې کړی، لیکن په دې جنگ کې یو په هغه باندې په دې ټولو چې چا د حسین علیه السلام په شهادت کې لاس درلودل، موږ ورته د ټول مجرمین دی په دې په دنیا او په آخرت کې لعنتونه وي. لیکن دا تاسو خپل تاریخ پټوي، دا تاسو خپل تاریخ سي د تا کتابونه وایي، د تا کتابونه امام حسین علیه السلام وایي، مسلم ابن عقیل وایي، امام زین العابدین علیه السلام وایي چې موږ سره خیانت کړی ده، هغه وایي شیعه کړی ده. نه د خپل کتاب باندې نه د خپل امام باندې اوایي ډزې کوي. اوس یزید په کوم کتاب کې ویلي د سید حسین علیه السلام د شهادت خبره یې کړې، امر ورته کړی راوخی. دا مطلب دا چې یزید د قتل کې نه دی موجود، مطلب هغه صحابي زمانه کنه هغه ته مجرم نه ګڼي. دا څه وسیله امام زین العابدین علیه السلام نه دروخه مرز ودر امام زین العابدین علیه السلام هغه خو بمنی امام زین العابدین خو بمنی ولې نه منم. راس تاسو هم پکاره چې ومنو کنه دا ټول منو تاسو ومګي منو الحمدلله. او کنه نو اوس پښتو یو مدال دی کنه چې لختي دوی غوړی نشي وای کنه چې دوی منو بیا یزید نه مانی. یزید موږ نه د منلای چا ویل ته د ما په ټول کتابونو کې راوخی چې دفاع کوي کنه تا ټول مغه دفاع وکړه. ولې الله بنده په یو چا پسې دروغ څنګه وترلو؟ یزید مجرم وو، یزید فاسق وو، یزید ظالم وو، قاتل وو، لیکن هغه د امام حسین علیه السلام په شهادت کې یو خبره نه ده کړې. ودې الله بنده مغه حکومت او مغه مطلب آرډر شي ورسره مغه ټوله منصوبه و. اوس دسته ګوره یعنی یزید په دې مجرم ده چې حسین علیه السلام قاتلینو ته سزا نه ده ورکړې، کنه مجرم ده کنه نه سزا خبره نه بګیدا مغه آرډر وته دا شهادت ورکی یا دا قتل ورکی دا اقدام وکړي. څوک سو یزید څه آرډر ورکړي؟ مجرم سو، ظالم سو، کنه سو شو بالکل هم شو قتل شو برای راست. کله چې عثمان ابن عفان رضی الله عنه شهید سو او علي رضی الله عنه د مسلمانانو خلیفہ سول، د عثمان رضی الله عنه قاتلینو ته ولی سزا ورنکړه بلکې په صف کې ورسره وتاړل. دا خبره ته بنیاده ده بالکل. لا عثمان ابن عفان رضی الله عنه نو ورسره خلیفہ د مسلمانانو څوک سو؟ امام علي علیه السلام. امام علي علیه السلام د عثمان ابن عفان قاتلینو ته سزا ولی ورنکړه؟ دې خبره ما ته بالکل معلومات نشته چې ورکړی ده کنه ده ورکړی.
دا جواب ترکی به ترکی و موږ اعتراض په علي بن هو باندې نه ده خو چې ته دلته اوس دا تاسې وایې چې یزید دی قتل امر ورته کړی ده زه اوس تا ته خپل کتاب ښیم مسلمانانو دې ځای ته غوږ سي الاحتجاج الطبرسي دوم جلده د واخله نوي ستمه صفحه ده یو دقیقه ما دا کامره غټه کړې مسلمانانو قاری صاحب د یو محکمه ما پیدا کړله پایپان کې دوم جلد نوي ستمه صفحه ها دا دې کامره مې خلاصه کړې دا وګوره دا دې تا کتاب د غوږ ورته الاحتجاج لشيخ طبرسي ده ابو منصور فدې کې د دوم جلد پاس ورته وګوره درته معلومیږي کنه معلومیږي نوستمه صفحه د دوم جلد او قاری صاحب ښکاري فدې ځای کې وګوره لما اتى علي ابن الحسين زين العابدين بالنسوة من كربلاء وكان مريضا دا خبر داسې پسې راځي فقال زين العابدين عليه السلام ویل په ډېر کمزوري او خفه غږ باندې وویل ان هؤلاء يبكون علينا دا خلق په موږ باندې زاړي دا دي کوفي خلق فمن قتلنا غيرهم لدينا بغير موږ چا ووزلو الله اکبر الله اکبر فمن قتلنا غيرهم لدينا بغير موږ چا وای دلته را باندې زاړي اوس تاسو ټول مرام دا خیانت او دوکه کړي په ماتم کې ځانونه وهیا د الله عذاب ده د حسین علیه السلام سچا شهید کړي دی اوغه خلقو منشن په مخ باندې وړي ځانونه په زنجیرانو وي بزانو ظلمونه کوي ځکه حسین علیه السلام دی اوغه خلقو له خدا سي ظلم ورسول کنه چې تاسو په ځانو باندې کوي تاسو دی اوغه خلقو منشن په مخ وړي اوس دلته امام زین العابدین علیه السلام فمن قتلنا غيرهم دا راځي یو دقیقه دی بلی صفحه ته زو چې تاسو ته امدا خبر راواخلم یو دقیقه زه اوس دی امام زین العابدین علیه السلام خبره یو لحظه ماته اخره که یو لحظه دا خبره درته ښکاره کړم الاحتجاج للطبرسي څلوېښتمې صفحې ته راسه دي زړه سره په دې څلوېښتمه صفحه کې غوږ اوس مسلمانانو دې ته غوږ سي همدا کتاب د احتجاج الطبرسي ده څلوېښتمه صفحه ده اوس وګورئ د نه دیرسمې صفحې ته راځو چې په خبره دې سر خلاصي دې ځای ته راسه ثم قال له علي ابن الحسين امام زين العابدين عليه السلام ويل يا يزيد لاندې وګوره يا يزيد بلغني انك تريد قتلي وما ته دا خبره رسیدلې د ستدي ما وزل غواړي فان كنت څلوېښتمې صفحې ته راځو وای کته چیرې ما خامخا وزنې نو دا خزي رسول الله حرمته وليغا يا تشوك بورسيدي نبي عليه السلام تر حرمه فقال له يزيد لعنه الله دا شيخ طبرسي واي اغور طويل سدابه اتشوك نرسي لتانا بغير لعن الله ابن مرجانه تاسو پوهیږئ د حسین علیه السلام په قاتلینو اول لعنت سی ویلی ده یزید ویلی ده لعن الله ابن مرجانه ویلعنت دی الله کریسه ته موال ویل کنه دا کتابونه ته مو ته ایډیټینګ ولا کتابونه کوي کنه دا کته اوس مدار جوړ وځي تاسو کتاب د نزه په طریقې نه منو دا کېدو قد خلق دا تکي نه مني هغه خود د تاسو عادت هم دا ده چې ټول عمر دا تاسو یې څه کنه مني کنه دا تاسو خپل ځونه کې کومه دروا لګي دا مو د یزید لعنت استوله خپل یو لعنت کاز ده اصبر فوالله ما امرته بقتل ابيك ما دي قسم کو الله سما دي تا دي پلار دي قتل دي شهادت امر نه ورته کړي کزه وای دي جنگ مسؤل وای نو ما بوای هیڅ کله وای امام حسین علیه السلام سره جنگ نه وای کړي ثم احسن جائزته بای کی جائزه امام زین العابدین علیه السلام ته ورکړي او دي مدینه المنوره په خوا باندې ولګل واستقبل کتاب نه معنی د تاسو لوی مشکل په امدی کې ده چې هم له خپل کتابونو انکار کوي هم له امامانو انکار دا خو د تا کتاب د ورسوي ګوره کړي پیدا نکړل زما علامات هم درته ها کریسه بس دا ټاپک پرې دا بل خبره تراشه بس اخري پښتنه ده بس ما سره ټیم کم ده کنه دا ته به نور خلکو زو کوي اخري کوېسچن اخري دا ټاپک پرې الله اکبر الله اکبر نخبل کتاب مني نه قران مني نه دین مني نه یو څه نه مني بس فقط دا تاسو یې غاز سمنه ما ماته پته ته سمنه هغه ته پته ده کنه اوس د بل خبرې تراشه د بل خبرې ته اجازه دوی کوېسچن وکم
یو دقیقه اوس په دې ځای کې د ما یو وړوکی پوښتنه راته جواب وړوکی امام حسین علیه السلام د کله شهید سول دا دی الله جل وعلا له طرفه قضاء او قدر وو کنو امتحانو یعنی دا دی الله خو کوي دې بدلته شهید کیږي کنه امتحان واو بل زه څه درته وایم دا څه راته وایي دا دی الله جل وعلا خو کوي دې بدلته کیږي کنه دنیا کې چا دور تکنه لرلو اهل بیت شهید کی اهل بیت ته نقصان ورته هدي کی الله رضا یعنی دی الله په خو کده الته شهید شو کنه امام اخري سجدا مندا کړه زه خدای ته رضا پر ما خپل قرباني ورکړه څورته مداد ما دي سوال جواب هغه کوم سوال کوم هغه جواب امام حسین علیه السلام دی الله خو کو وسیدلته شهید سی کنه او بالکل دا دی الله رضا وکنه او ولا رضا دا دی الله رضا نه بغیر کې نه شو دا دی الله پر رضا تاسو ولینه یس راضی چې ځانونه وهي یو ټول عمر غمونو پریشانانی کوي غم ده درد یا الله جل وعلا خو په دې وسید امام حسین علیه السلام بدلته شهید کیږي دا دی الله رضا وا دی الله پر رضا چې څوک راضی نه هغه کله مؤمن مسلمان ده اهل سنت والجماعت ګوري وایي چې دی الله پر رضا موږ راضی امام حسین علیه السلام شهید شو هغه اوس په جنتونو کې ده الله جل وعلا خپل نعمتونه ورکړي دا مجړه کو یا فریاد کو دا ظلم اجنه کو کوم ظلم هغه سره وشو دا سوچ نه شو ظلم هم تا کړی دا ظلم هم تا کړی ځانم ته وه او کته عمر صاد موسی مو هغه کې چاوي لیست کې نو بیا صحیح ده یا یزید مو لیست کې چاوي هغه کدا کار نه کړی اوس یو خبر ده کوم بل خبر یو عمر صاد سب سلارو څنګه دا کار نه کړی دا کار هم هغه کړی مو یاد عمر صاد لا اله الا الله دا څوک وای دا څوک دا خبره ماته ثابت کړل څوک دا کتابونه یې تاریخ یې ته کتابونه نه منې خپل کتابونه دی وس انکاري سوري ځا کتابونه نه منم ته اوس لکومي هوا نه ډزې راکوي خو زما بل کوېسچن درځي کنه راځي ها د تا په دره د تا کتاب درته پیش کوم د امام خبره نه زه هوایي ډزې کوي زه ډېر نارمل لګي کې ډېر عزت سره لګیایم مګر کته د سې نقلونه کوي کنه دا لایو شروع د دنیا خلک ګوري جی سي یو کتاب دی په صحیح سند سره راوړی یو روایت چې یزید دا کار کړی وی د امام حسین علیه السلام د شهادت داوود د خبرونه ټولې در سره بندوم راته میدان ترسه چې یزید د امام حسین علیه السلام شهادت سبب زه دوباره دا اوس کتاب چې ساري کوم سره ډېر ټیم کلی کنه او ما مسلم بخاری ډېر پڑھاو کړی زه کتاب نه زتا قیامت دا چا کړی دی چا نه دی کړ او دا خبر زه ته کې ثابت لګوم ډي بي سي جي سي سي دا بخاری سو دا مسلم سو کدی لدینا د یزید نوم په دې کتابونو کې راته پیدا کړل په خدای قسم در سره شای کېږم کدی یزید نوم روایت خو څه کوي د یزید نوم راته پیدا کړل بس شو دا به زه ته سبا کوم اوس ما سره ټیم کم دی اوس زه کتاب د درو غړ کتاب د کوم ځای کې ما کتل دی ما پیج نمبر مې ځکه نه مسله حواله وي چې ما په کتاب دروغ ما وای ماته په انټرنیټ کې ښکارا کړ زبر درته چې بالکل د ما کتاب د موږ دومره بی غیرت نه یو خپل کتاب د موږ د نفسي خواهشاتو خلاف بیا کتاب هم نه منم بیا د امام خبرم نه منم اوس کدل ته د په کتاب کې د تا د متعم موافق خبره راسي بیا وای و منم د ما کتاب ده خو سې د تا خلاف خبره د تا په کتاب کې راغله بیا کتاب منکر دا موالو الکنا نهج البلاغه نه علاوه قران مجید نه علاوه ته ما د دنیا کتابونه وګوره هغه خبره پر دا زما کوېسچن ځواب کوم وکړه بندي وکړه لا اله الا الله بس ته مته ډایرکټ هو هغه راکوا کنه ما ته کتاب ما راخول ساده تاسو سره زیات ټیم کلی ما ته مته خپل جواب راکا پیغام شاز ته علم نه مکیده شي ما باور راشي زه چې ما کوېسچن دا اوس ګورو دا رسمي په نور پیغمبر څنګه حج وکړلو کنه دا پیغمبر اخیری پیغمبر صلی الله علیه وسلم هغه څنګه له خرج وکړلو د غدیر مقام کې هغه نه وحی نازل شوله صحیح ده غدیر په مقام کې وحی نه درغلی څوک وایي خطبه الحجه الوداع کوم واغه ده خطبه حجه الوداع نه ده خطبه حجه الوداع هغه په مکه مکرمه کې دغه په غدیر خون کې نه ده ښه اوس ما خبره ته او کوېسچن ته وګوره دې غدیر کې د کوم اعلان مو ذکر کوو دا ته منی کنه معنی امام مطلب ما شارټ کټ مطلب دا دی امام علی السلام اول خلیفہ دی کنه دا امام علی رضی الله عنه اول خلیفہ ده کنه دا دي خبره ده
او دا سینا و صحیح ده اصل کې جبرن نه خسته شوی دی جبرن ظلم سره زور سره پیغمبر د امام علی السلام اعلان کړي او کنه وکړي صبر امام علي رضی الله عنه ته سیدا امامت ورکړل سوی او دا الله ورکړی وکنه چا دا علي رضی الله عنه ته د امام او خلافت دا چا ورکړیو دا بالکل خدای طرف و دي ده خدای له طرفه علي رضی الله عنه دغه خلافت دی خدای امر ولی پر زینک ولی بل چاته ورکړ ور نخرو ور نوای خستو کنه ته اوس ویل غلط انداز ور سیده وانه منل ور نوای خستل دغه دی الله دی امر دی پر علي رضی الله جګړه ولی ونکړه جګړه ولی ورنکړه اول شپې مشته بیت نو وکړلو دا جګړه شو کنه غان نه رزګي دا ابابکر سی به خلافت حضور جنی واخیستل او دته امامت او خلافت الله ور کړو دا دی الله امر ولی پر خودل ولی تر روانه خیستل سی ای ابابکر زدي الله له طرفه خلیفہ یم امام یم زله تاسو سره جګړه کوم یا به خلافت راکو یا دی الله له امر نه تیریږم دی الله امر ولی پر خودل ولی په کور کې کېنستل اوس ته ما ته وایې کنه چې دا خلافت امام علی السلام وو کنه دا کوېسچن د تا نه کوم ته ما الټا کوېسچن کوي دی الله بنده په سوال سی یو ځای یو نه پوهیږي سی یو سوال کوي په غزان پوه کړ علي رضی الله عنه دی کوېسچن نه تخته کنه ته د کوېسچن یو کوم ته جواب ماته بل راګي زه دا ته یم چې دا خلافت امام حق وو کنه یا وو کنه امام حق وای صبر وکړه سی کچیر دی علي رضی الله حق وای نو علي رضی الله بل کنه راوتلی ودی باندې ویلو سی خلکو خلافت دی ما د امامت دی ما د علي رضی الله دا خبره نه د کړي بلکې تللی د ابو بکر سره بیعت کړی دا دی غتر څنګه ودرېدلی دا او غتی ویل دی یا خلیفۃ رسول الله یا خلیفۃ رسول ته خبرې د خلافت د لقب دی ابو بکر دا علي رضی الله عنه ابو بکر ته ور کړی دا په دې خبرې بلان کوم کمنټ کوي کنه لکه و زنه خبره مخکې دې ماته ویل وای کمنټونه ته بنه ګوري اوس به تم نه ورته ګوري اوس راځه دې زایته علي رضی الله عنه ابو بکر خلافت جنی واخیستل الله جل وعلا علي ته خلافت ور کړو نبی علی السلام خلافت او امامت ور کړو دا علي رضی الله عنه ولی ونویال سی ابو بکر ز خلیفہ یم دی الله له طرفه راوخی په خپل کتابونو کې راوخی دا اوس در سره منه مهرباني او زه درته یم چې کله پیغمبر امام علی السلام اعلان وکړو ابو بکر ته څه خو څنګه خلافت خستلو مغه ته خپل ول نه ورکول جنگ جګړې څه ضرورت ډیر اعلان وکړو من كنت مولا فهذا لي المولى اوس کړي په همدغه روایت کې راټینګ کړم د تا په کتابونو کې نسته او ضعیف ده لمجهول خلقو لري روایت صدا د اهل سنت له کتابونو در اخليه دومره خیانت کوي دی ابو بکر دی بچی له کتاب نه روایت را اخلي من كنت مولا فهذا علي مولا بلکې دا روایت نور په سیده اللهم والي من والاه وعادي من عاداه دا روایت اهل سنت در اخليه او خپل باطله عقیده ور باندې ثابتوي زوس دا درته وایم چې من كنت مولاه علي رضی الله عنه نبی علیه السلام اعلان کړی ته پیږي علي رضی الله عنه ولی ابو بکر ته نو ویل چې من كنت مولاه فهذا علي مولا زدي تا مولاي خلیفہ امام ولی ورته نو ویل او نور زمانه لا ورته ویل کې ورته نو ویل چا نه ورته ویل علي رضی الله ورغله ورته ویل چې ابو بکر تو وايي فاطمه رضي الله عنها ورغله میراث جن وقتل علي رضي الله ورغله میراث دا خلافت ولي نه جن وقتل الى ابو بکر رضي الله عنه ميرباني وقت ده خپل برخه خامخا به وخت وي نه څنګه ورکول نه ظلم او زور او حکومت خلافت جن وقتل او څوک وای څکله پیغمبر اعلان وکړو خندا خلافت شو مغه ته ملاو شو کنه اوس خو دا اقرار وکړل چې علي رضی الله خلافت غوښتلې ده د هندوانو کتاب کې راته وخی دی يهودو په کتاب کې راته وخی دي نصاراو په کتاب کې راته وخی دي مسلمانانو خو نسی خو دلای دي تاسو دي يهودو دي هندوانو دي نصاراو په کتاب کې راته وخی مهرباني وکړه زه تا کتاب نه دا خبره ثابت کوم پیغام شه دا مشکل نه ده خطا ما دې خبره اقرار نه یو ساعت وخت د ما د علي فاسم دي خلکو ته می دا زړه انفجار کوي لیکن زه ته وخت در کوم زه په خیر پیدا کړ زر کوه یو روایت راته وخی یو خو زه به دي تعالی کتابونو درته وخی دي ته کوهیږي چې تاسو د اهل بیت او توهین اوس کوي دي تعالی کتابونو کې مې درته وخو د علي رضی الله عنه لاړل او له ابو بکر سره په امغه ورځ باندې بیعت وکړل بیا یې منی شپږ میاشتې بد شوی دی بیعت شپږ میاشتې بد شوی کمې دي تعالی شپږ میاشتې بعد خو سوي ده کنه او شپږ میاشتې بد کړی ده خلاص سو خبر الحمدلله دي علي رضي الله هو الخليفه ابا بكر كبروا يا اهل السنه الله اكبر الله اكبر
بس یو پرګین کې مواله یو کس خبرې کوي بل کس مریض دی خبره معنا ده شپږ میاشتې بعد خو دی ومنل چې دا بیعت شوی ده کنه شپږ میاشتې بعد او زما کوشن اوره یو دقیقه بس صبر آیا علی رضی الله عنه دی خدای له امر تیر سول توایسي الله دا خلافت ور کړو دی الله له امر تیر سول ابوبکر تی ورکو ابوبکر دا حق جبرن خسته ده کنه ده خسته ما كاري رواتريا يو تكبير اهل السنه والجماعه دا ما كاري رواترا تكبير الله اكبر ولله الحمد تكبير الله اكبر ولله الحمد الله وسوري علي رضي الله عنه دي الله لا ترى امام خليفه خو ابو بكر بدي علي رضي الله عنه لا ترى خليفه امام جوړ سوی ده دی و امام لا طرفنا امام جوړ سوی ده نو بیا په ابو بکر اعتراض ولیکوي یعنی علي دی الله لا طرف خلیفہ ده دی الله دی خلیفہ په خوخه باندې ابو بکر دی مسلمانانو خلیفہ جوړ سوی ده الله اکبر الله اکبر ډیر بهترین اقرار ډیر بهترین اقرار ډیر بهترین لکه ما بندا لکه نری به ورسته مو لگا کنه تاسو ارسه ته نری لګوي کس کو بری پر کوي نری لګوي کس بری ناره ختم لګو کنه الله اکبر دی الله اکبر په ناره باندې سوځيږي زړه دي تاسو دورا مخلوق نه دورا نری ما نری په پته نو کې ولګي کنه دا استاد برات جوړ کړی دی یو سیستم ناره تکبیر وای الله اکبر رسول الله اکبر تابس ما شاء الله مننه وسو ناره هیدري ناخذ نروان خوشید کده بس صرف تاسو د دین نه مسله ده کنه مسله تاسو ته صرف ده بس مسئله وش غره تاسو بوغ زیادی تاسو خراب کیږي تاسو دوره جی سی سه یو اسانه پختنه درنه کوم یو اسانه پختنه الله جل وعلا دی هدایت را نصیب کی موږ تاسو ټول ته یو اسانه ډیره اسانه کوېسچن وکړه که ما علم کې وي ځواب درکوم که ما علم کې نه وي کنه بیا ګیله مه کوه ناره حیدري که اوس موږ لګولی ځکه موږ د علي رضی الله عنه ټول عبادت په خپل مذهب کې لرو دین کې لرو داسې نه دا کنه دا منافقت کوي په سوال دی پوهه کړم کوېسچن درنه کوم کوېسچن اوس وګوره اوس که موږ ویلي وای چې ناره حیدري ځکه موږ د علي رضی الله لمونځ لرو په دې کتاب کې او داسې لرو تاسو دا ناره حیدري لګوي په دې ټول مذهب کې د علي رضی الله عنه منځ راته ورخه د ناره حیدري د څه شي لپاره لګوي مهرباني وکړه زه په دې کتاب کې درته خایم په دې یو کتاب کې مهرباني زموږ چې بار لګو ته دا مطلب غاړي نه دا علي رضی الله عنه ست دې ناره وهي ته باید غل منځ او عبادتونه او د سنت او المنځونه ټول په خپل مذهب کې ولري کنه او یا علي رضی الله عنه المنځ په ټول مذهب کې لري او دا وخت والله مسلمانانو کای دی علي رضی الله عنه المنص په خپل مذهب کې راته وخودل او د نبی علی السلام په کیفیت راته وخودل او الله می دي قسم وي خو یو چیلنج نه قبلويه چیلنجونه در روان دي قبلوي نه په ټول مذهب کې د دعوت مسلمانانو په مخ کې د علي رضی الله عنه المنص راته وخیه د ټول عمر دي پر لاړم درنه دا ټول خلق ته وایي چې ملامت وم او میډیا می پرې خو د لاړم مهرباني وکړه څه وایي زه څه ته وایم زه کوېسچن نه پوه نه شوم تکبیر الله اکبر ولله الحمد مهرباني څه کوېسچن دې پرو ما خبري اواز لکه پرانه درلو زه د ستم ته څه وایم ته څه یا علي رضی الله عنه المنز دي تا په ټول مذهب کې راته وخی سي غل من څنګه کړی ده څنګه کړی ده نو موږ څنګه کې ګل مستاد نه درځي ولې دی په خپل مذهب کې خو راته وخی دی ما زه خو په خپل مذهب کې د علي رضی الله عنه المنز لرم په دې کتاب کې او داسې زه سلمون څنګه د توغایم کیمرا د تخلاص کوم المنز وکم دا شو وخم نه ما ته داسې کې مذهب کې د روایت راوخی سي علي رضی الله عنه لاسونه پورته کول لاسونه تړل لاسونه پرې خودل رکوع داسې کول دې خبرې به څوګې لاسونه بند وساته لاسونه خلاص وساته دا کوم بل شو ولې د المنز تر ټولو اهم رکن دی اسلام ده کنه ده څه وای ته اخلاص او خلاص لاسوسه بند لاسوسه سفر گئی په اره طریقې له علي رضی الله عنه ثابت کړو ودی زړه سره علي رضی الله عنه په خلاص ولا سنن المنز کول کې په تړلو لا سنن المنز کول راته وی خې په خپل مذهب کې دي مزه ده ته خلاص ولا سو کولاو لا سو سفر گئی زه درته وایم چې ته د ناره حیدري چې وګړي ما په سوال ځانونه پوه کړته امام علي منون کوي کنه یې اوس ته ماته کتاب واخې امام علی السلام کول سنن بن ستل ته دا ته جواب راکې دوباره بیا به د اهل سنت والمذهب را سره قبلوي دي رسول الله درته خیمه علي رضی الله عنه رسول الله صلی الله علیه وسلم ما اهل سنت مذهب د سماعه ارز کې ار کتاب کې وخی کنه څو پورې
کربلا واقع کربلا کتلین څوک هم دی هغوی باندې لعنت نستوي یا څه ته هغه باندې لعنت نستوي اسانه